گفتنی ما ایسته که خداوند دولت سرنگون کنه، خداوند کافرای لعین و مرتد از بین ببره، هیچ کس به داغ نماده بیادر، هیچ کس به داغ نماده دیگه، برای ما دیگه چیزی نماده که من برای شما گفتنی داشته باشم. د حزب اسلامی افغانستان اعلاميه پر کابل پوهنتون د وحشيانه بريد په اړه. حزب اسلامی افغانستان پر کابل پوهنتون خونړی او وحشيانه بريد په کلکه غندي. دا د هغو کرایي جنګیالیو یو بل جنایت بولي چې ماموریت یې د پردیو د ګټو لپاره د جنګ دوام او د مظلومو افغانانو وینې تویول دي. مسؤلیت د هغو په غاړه دی چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او د سولې پر وړاندې خنډونه راولاړوي. شهیدانو ته دعا کوو، له الله تعالی مجروحینو ته عاجل او کامل صحت او مصیبت ځپلو کورنیو ته اجر او صبر غواړو. جنګ غوښتونکو او د مظلومو افغانانو بې رحمو او جاني قاتلانو ته د تور او سپېره برخلیک غوښتونکي یو. حزب اسلامي افغانستان.